السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې دغه مینا او مظلفه یې په لګډ کړي دي. د ډېرو حجانو صاحبانو خیمې په مظلفه کې وي. د مینا له حدودو څخه وروتلي، نو دا د شریعت د نظر څخه څنګه دي؟ محترمه، په مینا کې دغه شپې تېرول سنت عمل دی چې کوم شیطانان ویشتل کېږي. ځکه عایشه صدیقه رضی الله عنها مبارکه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر په ورځ باندې رالی، طواف زیارت یې وکړي، بیرته مینا ته ولاړی. هغه ایام التشریق رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینا کې تېرې کړلې. حدیث سنن ابي داود روایت کړی دی. نو سنت تا د سړی په مینا کې شپې وکړي، نه د مینا په لار کې او نه بغیر مینا. دا چې اوس دوی مینا غټه کړې ده، د مینا حدود معلوم دي، هغه موږ نسو غټولی. دا چې دې بندوبست نه نیسي، دا د دوی غفلت دی. ځکه کېدلی سي چې د دې خیمو پر ځای باندې چتونه جوړ کړي په وسیع پراخنده، نو 2 چته 3 چته 4 چته 15 چته ودانۍ دې جوړ کړي. دا ټول حجاج مبارکان به په مینا کې پلکي ځای سي. نو بې له مینا څخه شپې کول نو دا مکروه عمل دی. بعضې فقهای کرام وایي دا مکروه تنزیهي دی، پر ده باندې دم ایښی هېڅ نه لازمیږي. خو سنت دا ده چې په مینا کې شپې وکړي، چې دا شیطانان ولي دغه شپې. نو داسې د بعضو حجانو خیمې له مینا څخه وتلي په مظلفه کې، نو هغه سنت طریقه نه پاده کېږي. تر هغه دې نو بیا په خپلو اطاقو کې شپې کوي، هغه په ارام او په سکون کې خو به وي. نو د حج په کال باندې زه خپله دغه یې ومه چې خیمې مو د مظلفې په حدودو کې وې، هلته مې ګزاره نه کوله، خیمو ته نه یم ورغلی. بلکل چې د مظلفې رالم، بیا زه خیمو ته تللی لا نه یم. به زه مسله و مسجد خیب سره به مې شپه کوله، یا به مې بل ځای شپه کوله. د ورځې به هغه رالم خپل اطاق ته، په داسې شکل کې مو اطاقونه وو. نو 6 کاله هم داسې راته ویل سوي دي چې شی ته مو بیایو. نو که هغه ډول سلسله وه، خیمې د مینا په حدودو کې نه ولي، نو بیا به بیرته دا ډول د شپې به ورځو، د ورځې به ځینې نه ځو. د ورځې هلته ګرمي وي، بې خیمې ګزاره ګرانه وي. هغه جرات مړانه په موږ کې نسته. صحابه کرامو څه کول، تابعینو څه کول، تبع تابعینو څه کول. خو الله دې رحم وکړي. ارشاد الساري صفحه 150 او دغه رنګه غنیه صفحه 95 او دغه رنګه فتاوی ترخانیه جلد 3 صفحه 504. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.